امرالله صالح تازه بیا له طالبانو څخه څه غوښتي دي او بلخوا بیا ولسمشر غني چا سره پټې خبرې په ټلیفون کې کړي دي. ښه راغلاست لیدونکو، دا خبر کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د جګړې دوام په افغانستان کې د ستونزې حل نه دی او له همدې کبله له وسلوالو طالبانو غواړي چې وربند وکړي. نوموړي چې تېر ماښام یې د هرات امنیتي کنفرانس په 9م پړاو خبرو اترو کې د ویډیویي کنفرانس له لارې خبرې کولې ویل چې وسلوال طالبان د اوربند کولو په ارادې سره د سولې مذاکرات پیل کړي. صالح د وسلوالو طالبانو له لورې د تاوتریخوالي زیاتېدو او دوام ته په پام سره پر دې باور چې دا ډله له دې لارې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پر میز د زیات امتیاز ترلاسه کولو په لټه کې دی. نوموړی وایي چې طالبان پر کابل پوهنتون او نورو ښوونیزو مرکزونو کې د ملکي وګړو په نښه کولو سره چې مسؤلیت یې داعش ډلې په غاړه اخیستی، دا یې وښوده چې د داعش له خراسان ډلې سره پر ګټو ولاړه اړیکه لري. ولسمشر غني هم تیر ماښام د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ثاني سره د ټلیفوني خبرو پر مهال نوموړي وغوښتل چې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې همکاري وکړي. امرالله صالح دغه راز یادې غونډې ته د خبرو پر مهال زیاته کړې ده چې افغان حکومت به هیڅ د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوې هوکړه په رسمیت ونه پیژني. د نوموړي په خبره که حکومت یا د هوکړه په رسمیت پیژندلې نو طالبانو به یې ټولې مادې پر افغانستان تحمیلولې. په همدې حال کې امرالله صالح زیاتوي چې د حسنیت له مخې د وسلوالو طالبانو د بندیانو خوشي کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کمولو سره نه یوازې مرسته نه ده کړې بلکې لا یې ډېر کړی دی. د هرات 9م پړاو امنیتي خبرې پرون پنجشنبه د لړم په 22مه پیل شوي. دا خبرې اترې هر کال د هرات په کوربتوب ترسره کیږي او ټاکل شوي چې په افغانستان کې د سولې په اړه محوري بحث وشي. د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله هم پرون ماښام له ازبکستان څخه تر راستنېدو وروسته په یادو خبرو اترو کې د ګډون په هدف هرات ته لاړه. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. که غواړئ د همداسې نورو مهمو تازه خبرونو څخه زر خبر شئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو زموږ له یوټیوب چینل سره پاتې شئ.